لکه څرنګه چې په مخکې ویډیوګانو کې هم موږ او تاسې یو شمېر داسې توضیحګانې رسم کړي چې هغه به ډېرې ګډې وډې وي او تر ډېره پورې به له نورمال توضیح څخه ډېرې لرې وي. د بېلګې په توګه که چیرې وغواړو بیا هم همداسې یوه توضیح رسم کړو په داسې ډول سره کیدای شي دا بل رقم توضیح هم واوسېږي، خو موږ او تاسې دلته د غیر نورماله توضیح په دې خاطر باندې خوښوو ځکه چې دا تر ډېره پورې موږ او تاسې ته دا احساس راکوي چې کولی شو له شته لارو څخه موږ او تاسې دا ډول تابعګانې هم حل کړو. نو که چیرې په دې ډول سره موږ او تاسې یوه توضیح ولرو، له دې توضیح څخه یوه نمونه اخلو. د بېلګې په توګه له دې ځای څخه یوه نمونه اخلو چې د n شمېر یې مساوي وي له 10 سره. کله به مو چې وغوښتل دا رسم کړو نو دا یا له دې څخه داسې نمونې اخلو چې په هره نمونه کې 10 عنصرونه وي او دا کار بیا بیا تکراروو. نو په پایله کې په هر وار نمونه اخیستنې سره موږ او تاسې په دې ځای کې د فریکونسۍ د ګراف لپاره یو مربع یا یو ټکی یا یو علامه ږدو. دا کار بیا تکراروو بیا یې تکراروو، د بېلګې په توګه شاید بل ځل دا ځای راشي دا ځای خو بالاخره دا کار تکراروو د هر یو ټکی دلته دی همدې یو کار څخه دی ښکارندویي په پار باندې ږدو. نو په آخر کې که چیرې ورته وګورو دا په داسې ډول سره یوه توضیح موږ او تاسې ته لاسته راکوي. په داسې ډول سره یوه توضیح به موږ او تاسې لاسته راشي. که چیرې راشو بل ځل له دې څخه یوه بله نمونه واخلو، داسې نمونه چې په دې کې دا ځل د n شمېره مساوي وي له 20 سره. بیا کوم توپیر کوي؟ بیا هم موږ او تاسې دې ته د فریکونسۍ ګراف رسموو. دا ځل به توپیر په دې کې واوسېږي چې دا ګراف چې کله موږ له دې ځای څخه نمونې اخلو، داسې نمونې چې په هره نمونه کې 20 عنصرونه وي او د هغې لپاره اوسط محاسبه کوو او په دې ځای کې یو ټکی ږدو. دا کار که چیرې تکرار کړو نو له پورته ګراف سره به توپیر په دې ځای کې وي چې دا به تر ډېره پورې په داسې ډول راغلی وي، دلته به پورته شوی وي او بیرته به دې خواته ښکته تللی وي. یعنې په دې معنا چې په دې ځای کې دا ګراف نسبت دی پورته یوه ته څوکه یې تیره راغلی ده او لمنې یې هم اوږدې دي، ټیټې دي او اوږدې دي. که چیرې دا ځل راشو دا ځل داسې یوه نمونه واخلو چې په هغې کې د n سایز مساوي وي له 100 سره، داسې یوه نمونه اخلو. نو که چیرې دا رسم کړو د دې توپیر به بیا له دې بلې سره په څه کې وي؟ دا به له دې دوهمې یوې څخه نور هم لمنې به یې پراخه وي او ځای په ځای به پورته شوی وي دا ګراف په داسې ډول سره. لا به هم نورمال حالت ته نږدې شوی وي او معیاري انحراف به یې کم شوی وي. دا هغه څه و چې په مخکې ویډیوګانو کې هم موږ او تاسې ولیدل. دلته یوازینی توپیر چې راتلو دا و چې په دې ځای کې اوسط هیڅ کوم بدلون نه کوي. اوسط هماغه پخوانی اوسط دی. د بېلګې په توګه که چیرې ووایي د دې اوسط په دې ځای کې دی او قیمت یې هم مساوي وي له 15 سره، د دې اوسط به هم په دې ځای کې وي او دا قیمت به مساوي وي له 15 سره، د دې به هم په همدې ځای کې وي او قیمت به بیا هم مساوي وي له 15 سره. په دې کې هم کم توپیر نه کوي او هماغه اوسط چې 15 و 15 به پاتې کیږي. دې ته به ولیکو چې دا د میو قیمت دی او دې ته به ولیکو چې دا د x یا نمونوي اوسط دی. ښه، کوم څه چې دلته بدلون کوي، دلته دوه شیان بدلون کوي. یو، معیاري انحراف کمیږي او هر څومره چې د n شمېر زیاتیږي په همومره اندازه موږ او تاسې نورمال توضیح ته نږدې کیږو. خدای وکړي چې زما په خبره باندې پوه شوي وئ. معیاري انحراف کمیږي یا وریانس کمیږي. وریانس خپله مساوي و که ستاسې له یاده وتلی وي دلته به زه درته ولیکم. دا خو معیاري انحراف دی او که چیرې معیاري انحراف مربع کړو نو دا وریانس کیږي. همدا یوه خبره ده. نو که هر څومره چې دلته د n شمېره زیاتیږي په همغومره اندازه باندې معیاري انحراف او وریانس کمیږي. ښه، نو اوس پوښتنه په دې ځای کې ده چې آیا زموږ او تاسې سره داسې کوم فورمول شته دی چې د هغې له مخې موږ او تاسې وکولی شو د یوې نمونوي توضیح معیاري انحراف مخکې له مخکې څخه تعیین کړو په داسې ډول چې موږ او تاسې ته د اصلي توضیح یا د ټولنې د توضیح معیاري انحراف او د n شمېره راکړل شوي وي. آیا په داسې کوم فورمول به موجود وي او که نه؟ هو، داسې فورمول شته دی او موږ او تاسې کولی شو چې د څو شیانو په لرلو سره، لومړی
خپله د توزیع د اصلي توزیع معیاري انحراف باید ولرو. دوهم ان باید ولرو، د ان شمیر چې څومره دی. له دې څخه موږ او تاسې بیا کولی شو چې د معیاري انحراف د څه لپاره لاسته راوړو؟ د نمونې لپاره لاسته راوړو یا د ایکس لپاره. د نمونوي توزیع لپاره موږ او تاسې کولی شو چې معیاري انحراف محاسبه کړو. د دې احصایې یو تر ټولو جنجالي خبره دا ده چې کله وغواړو یو څه ثبوت کړو، نو دا ثبوت یې تر اصل موضوع نه ډېر اوږدېږي او سختېږي. نو دلته هغه فورمول به زه تاسو ته ولیکم چې په تجربوي ډول لاسته راغلی دی، چې د هغې له مخې موږ او تاسې کولی شو چې د نمونوي توزیع لپاره موږ او تاسې هغه معیاري انحراف یا هغه واریانس محاسبه کړو. لیکو چې واریانس تاسې یوازې دغه ځای لږ در څخه ګډوډ نه شي، دا جلا دی او دا جلا دی. دا معیاري انحراف مو چې په دې ځای کې لیکلی و، دا معیاري انحراف د دې لپاره دی، د دې تابع لپاره دا معیاري انحراف دی، یا د خپله د ټولنې د توزیع لپاره دا معیاري انحراف موږ او تاسې لیکلی و. او دا بل مو چې دلته اعلان دی ولیکو، دا بیا دا معیاري انحراف دی، د دې لپاره یا د دې لپاره یا د دې لپاره، چې کولی شو دلته په داسې ډول سره وښیو. که چیرې دا ځای په پام کې ونیسو، دا دې قیمت ته موږ او تاسې دلته په دې بل رنګ سره لیکلی و. یا په دې ځای کې که فرض کړو دې خواته یا دې خواته تر هر ځای پورې چې راځي، دا معیاري انحراف دا د ایکس دی. او په عین ډول په دې ځای کې هم د دې لپاره دا معیاري انحراف دی. یوازې دا دوه در څخه ګډوډ نه شي، نور ډېره ساده خبره ده او کولی شي ډېر په اسانۍ سره ورباندې پوه شي. ښه، نو اوس موږ او تاسې د نمونوي توزیع لپاره دا معیاري انحراف د کوم فورمول څخه لاسته راوړلی شو؟ مخکې مو وویل چې معیاري واریانس مساوي دی د معیاري انحراف مربع سره. نو که چیرې د معیاري انحراف پر بنسټ دا فورمول زده کړئ ډېر به اسانه وي، ځکه اوس به وګورئ زه درته لیکم. ښه، واریانس به مساوي شي له څه شي سره؟ مخکې له دې څخه چې موږ او تاسې فورمول ته راوګرځو، غواړم یوه خبره یاده کړم، که څه هم دا خبره موږ او تاسې په څو ځله تکرار کړې ده. هغه دا ده چې دلته مو ویلي و د ان په زیاتېدو سره معیاري انحراف کمیږي، په دې معنی چې د دوی دواړو ترمنځ باید معکوساً متناسبه یوه رابطه موجوده واوسي. او له همدې خبرې څخه موږ او تاسې کولی شو په لومړی د واریانس لپاره یو فورمول تعریف کړو او وروسته بیا د معیاري انحراف لپاره. واریانس مو مخکې هم وویل چې د اصلي توزیع لپاره یا د ټولنې د توزیع لپاره واریانس مساوي و له معیاري انحراف مربع سره. نو وبه لیکو چې معیاري انحراف مربع یا واریانس د ایکس، که چیرې موږ د نمونوي توزیع لپاره لاسته راوړو، دا مساوي دی له څه شي سره؟ واریانس د اصلي توزیع تقسیم په څه شي باندې؟ تقسیم د ان پر شمیرې باندې، چې معکوساً متناسب شو. په دې معنی چې د ان د قیمت په زیاتېدو سره به د نمونوي توزیع واریانس کمیږي. له همدې فورمول څخه که چیرې اوس موږ او تاسې راشو او له دواړو خواو څخه یې جذر ونیسو، نو له دې ځای څخه به ډېر په اسانۍ سره وکولی شو چې معیاري انحراف د نمونوي توزیع لپاره معیاري انحراف پیدا کړو. دا به مساوي شي له څه شي سره؟ که چیرې له دې نه مربع جذر نیسو، دا به خلاص شي، دې خواته به پاتې شي چې معیاري انحراف د اصلي ټولنې د توزیع تقسیم پر جذر مربع د ان. له دې ځای څخه مو دا قیمتونه له مخکې له ځان سره درلوده، چې همدې ته یوه بله اصطلاح موږ او تاسې لرو، دې ته معیاري خطا ویل کیږي. معیاري خطا ډېر ښه نوم ده. معیاري خطا یعنی د نمونوي توزیع ګراف چې کله موږ او تاسې رسموو، د هغې معیاري انحراف د اصلي ټولنې له معیاري انحراف څخه یو تفاوت لري، چې همدا تفاوت درلودل یې د معیاري خطا په نامه باندې یادېږي یا د نمونې معیاري خطا. ښه، دلته خو مو دا خبره وکړه چې معیاري انحراف کولی شو له دې فورمول څخه لاسته راوړو. نو راځئ چې دا وګورو چې آیا په رښتیا هم کار ورکوي او که نه ورکوي. که چیرې بیا هم همدا اپلیکیشن راخلاص کړو، نو دلته یوه توزیع لیکل شوې. توزیع په داسې ډول موږ او تاسې اختیاري ده کولی شو بدلون پکې راوړو، یوې او بلې خواته یې بوځو، یا هر څه چې موږ او تاسې خوښه وي هغه کولی شو دلته ترسره کړو.
غواړو له دې څخه نمونه واخلو او داسې یوه نمونه واخلو چې بیا وروسته په هماغه فورمول چې لرو په هغې کې هم تطبیق کړو چې آیا په رښتیا هم ځواب سم راوځي او که نه راوځي. نو لومړی به داسې یوه نمونه واخلو چې په هغې کې دا مې غلط کړ ښه داسې یوه نمونه به واخلو چې په هغې کې د n شمېره 14 وي تر څو پورې جذر یې بیا نیسو چې اسانه شي کار. او د بله کې به بیا داسې یوه نمونه واخلو چې 25 وي چې مربع جذر یې 15 کېږي دا هم اسانه دی. ښه نو له دې ماین څخه به اوس موږ او تاسې نمونه واخلو. نمونه په داسې ډول اخیستل کېږي یو ځل به یې وګورو. له دې ځای څخه 14 نمونې په تصادفي ډول اخیستل کېږي او د هغوی اوسط نیول کېږي دلته رسم شو. بل ځل 25 اخیستل کېږي له هغې څخه یو اوسط نیول کېږي او په دې ځای کې رسم کېږي چې دلته رسم شو. دا کار به 10,000 وارې تکرار کړو. 10,000 وارې که چیرې تکرار کړو په داسې ډول سره یو ګراف موږ او تاسې ته لاسته راغی. را به شو معیاري انحراف به اوس وګورو په کومه مسله چې موږ او تاسې په ویډیو کې خبرې کولې. دلته معیاري انحراف دا یوه موږ او تاسې یوه اټکلي یوه توضیح رسم کړې وه. په دې کې معیاري انحراف 9.65 و او دلته معیاري انحراف څو شو 2.41. په دې ځای کې څومره شو؟ په دې ځای کې 1.94 شو. نو را به شو او همدا قیمتونه به دلته ولیکو او بیا به په خپل فورمول کې محاسبه کړو چې دا په رښتیا هم سم دي که نه دا خو اپلیکیشن ده دا خو سم دي. نو را به شو اوس به دا قیمتونه له دې ځای څخه نقل کړو 9.65. ښه زموږ او تاسې اصلي معیاري انحراف یا د توزیع اصلي معیاري انحراف مساوي و له 9.65 سره. دوهم ځل چې کله موږ او تاسې n 14 شو په هغې صورت کې معیاري انحراف د x مساوي و له 2.41 سره او بل ځل مو چې کله د n شمېره مساوي و له 25 سره په هغې صورت کې زموږ او تاسې معیاري انحراف مساوي و له څو سره 1.94 سره. ښه دا قیمتونه مو دلته لاسته راوړل. اوس به راشو او د هر یوه لپاره به په جلا جلا ډول په فورمول کې پیدا کړو. فورمول مو په داسې ډول درلودو چې معیاري انحراف مساوي کېدلو معیاري انحراف د ټولنې د توزیع یا په دې ځای کې یا په داسې ډول سره ولیکو چې معیاري انحراف د دې تقسیم پر جذر د n جذر د n. ښه په دې ځای کې خپل قیمتونه ولیکو. په دې ځای کې د دې قیمت 9.65 دی دا تقسیم په د 14 مربع جذر 4 کېږي. نو که چیرې راشو په ماشین حساب کې دا تقسیم کړو ګورو چې په رښتیا هم دا قیمت موږ تاسو ته لاسته راکوي او که نه راکوي 9.65 تقسیم پر 4 2.415 ګورو چې 2 مساوي کېږي له 2.415 که هر څه و خو دا ځای نه ګورو چې دا قیمت په دقیق ډول همدا چې کوم موږ تاسې ته اپلیکیشن محاسبه کړی و په همدې اندازه لاسته راغی. دا ځل به راشو او د دې بل لپاره به وګورو چې د دې لپاره هم صدق کوي او که نه. په ښکاره خبره ده چې دا فورمول د دې ټولو لپاره به صدق کوي خو موږ او تاسې د خپلې خبرې د تایید په پار غواړو بیا هم دا کار تکرار کړو پر جذر مربع د n. دا ځل به راشو د دې لپاره قیمت له مخکې مو درلودو چې 9.65 تقسیم په جذر مربع د 25 مساوي کېږي له 15 سره. ښه نو که چیرې بیا هم له ماشین حساب څخه کار واخلو وبه لیکو چې 9.65 تقسیم پر 15 مساوي کېږي له څو سره 1.93 سره مساوي شو له 1.93 سره 1.93 سره. دلته 1.94 او دلته 9.3 شو. دا کار په دې خاطر داسې شو چې دلته موږ او تاسې یوازې 10,000 وارې دا کار تکرار کړی و. که چیرې دا خپل کار بیا تکرارو نو دا لا نږدې کېږي هغه قیمتو ته چې موږ او تاسې هلته مخکې لاسته راوړي.